السلام علیکم ګرانو مینوید لرم چې تاسو ټول بارو جوړ وي او د ژوند په موضوع کې به وي عزتمندو نوې ویډیو کې درته هر کله وایم عزتمندو ډیر افسوسناک دردناک واقعیا چې کومه مخې ته راغلی و چې مفتي سردار علي حقانی د پدر ادم خیل کې په یو اکسیډنټ کې شهید شوی او دغه سره چې کوم دغه سکیورټي ګارد هغه هم ډیر زیات زخمی شوی او چې دغه نه بعد بیا په هسپتال کې داخل او نن دا خبر مخې ته راغلی دی چې د مفتي سردار علي حقانی سکیورټي ګارد وفات شونه آیا د مفتي سردار صاحب زوی مشر زوی د هغه د سکیورټي ګارد باندې کې څه خبره کوي او سوي چې یا سکیورټي ګارد څنګه مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم زمونږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر ویډیو کتونه مخکې کتا زمونږ په روشنی کلیک چینل کې نه وي نو زمونږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کوم معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر درس او د دې سره د ټالی نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرې مرګرو څومره ورځې مخکې چې ډیره افسوسناک دردناک واقعیا چې کوم مخه ترغلی و مفتی سردار علي حقانی صاحب چې کوم د کوهاټ ټنل سره په در ادم خیل کې اکسیډنټ کړي چې پاغي کې شهید شوی او دغه سره دغه سکیورټي ګارد حافظ صاحب چې کوم او ینات خان هغه هم ډیر زیات زخمی شوی او چې داغه نه بعد په لیډ ریډینګ هسپتال پېښور کې اډمیټ شوی او داخلو دغه نه بعد بیا دغه ډیر زیات خراب ډاکټرانو دا ظاهر کړی و چې آیا دا مشکل دی چې پاتې شي خو چون کې بیا هم داخل کړي او څو ورځې بعد بیا نن دا خبر مخه ترغله دی چې د مفتي سردار علي حقانی صاحب چې کوم ډیرور هغه وفات شو او دا غزوی دا خبره کوله چې زما د والد صاحب ډیر زیات خیال ساتلې نو آیا الله دی الله پاک دې ته جنت الفردوس نصیب کړي او زما سره به هم ډیر غب شپ ولا یقینا چې ما د پاره دا ډیر د دک خبره دی چې زمونږ ډیر خوږ زمونږ سکیورټي ګارد چې کوم هغه لاړو او د بلې دنیا ته لاړو یقینا چې دا ډیر وفادار زما د والد صاحب سره او د دې په وجه دا هم د والد صاحب پسې می زر لاړ اگر دا د مفتی سردار علي حقانی صاحب د زوی خبرې وي امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښوي نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډیر مننه